د هیواد په کچه د لوړو زده کړو تضمیني کیفیت او اعتبار ورکولو پروسې په دریم پړاو کې په لوړو نمرو د ننګرهار پوهنتون بریا او بشپړ اکاډمیک اعتبار د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شو. د ولسمشر سر سلاکارو د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د ننګرهار پوهنتون له مسؤلینو مننه وکړه چې په هڅو یې د لوړو زده کړو تضمیني کیفیت او اعتبار ورکولو پروسې په دریم پړاو کې لوړې نمرې ترلاسه کړې او د همدې بریا له امله ټولو ته مبارکي ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې د ننګرهار پوهنتون تر ډېرو لوړو ژورو ګاللو وروسته یاد معیار ترلاسه کړی او د پوهنتون مسؤلینو څخه وغوښتل چې د دې بریا ساتلو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په کچه د اعتبار ترلاسه کولو په موخه هڅې وکړي. خوشبختانه دا پوهنتون هغه برم او هغه عزت چې مخکې درلودل دوباره یې ترلاسه کړی ده. زه تاسو ټولو ته د دې مبارکي وایم، د دې رهبرۍ ته مبارکي وایم، استادانو ته مبارکي وایم، د ډپارټمنټو مشرانو ته مبارکي وایم، محصلینو ته مبارکي وایم او په ټوله کې ننګرهاریانو ته د دې مبارکي وایم. مبارک مو سبا عزت و مشران. دغه لاسته راوړنه مو چې لرودلې ده او کوم دستاورد چې لرئ هیله مو دا ده چې دا اوس وساتئ او دا ساتل غواړي. هیله مو دا ده چې دې ته لا نور هم کار وشي، لا نور هم ډېرې لارې چارې په کار باندې واچول شي چې دا خو نن د افغانستان په سطحه باندې د تضمیني کیفیت هغه دستاورد د ننګرهار پوهنتون ترلاسه کړ، نه تنها د افغانستان په سطحه باندې بلکې د منطقې په سطحه باندې باید همدغه نسل په ګډه سره کار وکړي، همدغه نهادونه سره په ګډه کار وکړي تر څو د منطقې په سطحه باندې موږ د ننګرهار پوهنتون واقعا د ننګرهار پوهنتون باید وګرځو. هر هغه مرحله چې د ننګرهار پوهنتون په خیر باندې وه هغه مثبت راواخلو او هر هغه مرحله چې د ننګرهار پوهنتون ته صدمه رسولې وه دوباره هغه نه تکرار کړو، نه چانس ورکړو، نه همدارنګه په ذهن کې راوړو. نو اوس وخت د دې را رسېدلی ده چې موږ زده کړه په داسې شکل باندې وکړو، موږ هغه درس د تېر څخه عبرت ترلاسه کړو چې ټول تمرکز مو د محصل په روزنه باندې، د محصل په علم باندې، د پوهنتون په نیکنامۍ باندې او همدارنګه د هغه په وطن دوستۍ او همدارنګه انسان دوستۍ باندې او هغه څه چې زموږ دین موږ ته وایي په هغې باندې ډېر تمرکز وکړو. د همدارس ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د پوهنتون د ځمکو د غصب خلاصون انکشافي پروګرامونو تطبیق او نورو برخو ته په ټول توان سره پاملرنه وکړي. په ټول قوت ترڅنګ مو درېږم تر څو هغه ځمکې چې د ننګرهار د پوهنتون غصب سوي په ګډه یو پلان سره جوړ کړو غاصبینو څخه خلاص کړو. که د استملاک بحث په هر قیمت کې د بودیجه ورته پیدا کړو هغه ځمکې د استملاک برخې تکمیل شي، پوره شي تر څو دا پوهنتون وسعت پیدا کړي، تر څو دا پوهنتون نور هم کافي ځمکه ولري که په آینده کې د وسعت بحث وي، د نورو پوهنځیو د جوړولو بحث وي او همدارنګه د دې د آبادۍ بحث وي نو هغه به انشاءالله په نظر کې نیول کېږي. د دغه راز له استادانو وغوښتل چې زکړیالان په ملي روحیه وروزي، پوهنتون څخه حزبي او مذهبي تعصبونه له منځه یوسي، خویندو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او نورو لارو چارو څخه د پوهنتون پرمختګ لپاره ګټه واخلي. د ننګرهار والي له زکړیالانو څخه وغوښتل چې له خپلو زده کړو څخه د نظام ملاتړ په موخه کار واخلي تر څو په هېواد کې تپل شوې جګړې ته د علم له لارې خاتمه ورکړي. خوشبختانه هغه کمال چې ننګرهاریان لري، هغه توانایي چې پروردګار دې ولس ته ورکړې ده، هغه وطن دوستي هیڅ چې پروردګار دوی ته ورکړی ده، هغه ټول افغانانو ته جوت ده. نو زما پیام به دا وي چې د مرکز څخه موږ باید د تعصب په وړاندې باندې د بدبختیو په وړاندې باندې یو سالمه مبارزه وکړو. څنګه کولی شو چې د ننګرهار اداره، د پوهنتون اداره، په ټوله کې زموږ ولسي جرګه، مشرانو جرګه او هغه باعزته مشران چې په نظام کې کار کوي یا سیاسیون دي چې موږ دې پوهنتون ته په ګډه باندې توجه وکړو. وخت د دې را رسېدلی ده چې باقوته دې برخې ته متوجه اوسو. وخت د دې را رسېدلی ده چې دغه برم او دغه نیکنامي چې د ننګرهار پوهنتون دوباره حاصل کړې ده لاس ته یې راوړې ده، اوس په ګډه سره کار وشي، هم وساتل شي او د ساتلو تر څنګ لا نور هم پیشرفت وشي، لا نور هم تغییر راسي، لا نور هم بنسټیز کارونه د دې پوهنتون لپاره وشي، ځکه د دې پوهنتون ته کار کول معنا دا ده چې د افغاني ټولنه د بدبختیو څخه ژغورل. نو موږ غواړو چې افغانستان امن کو د بدبختۍ څخه وژغورو، نو پوهنتونونو ته باید توجه وکړو، مکتب ته باید توجه وکړو،
علم ته باید توجه او په ځانګړي ډول د خویندو تعلیم او تحصیل ته توجه وکړو. یو څه چې زه نن غواړم تمرکز ورباندې وکړم هغه دا ده چې پوهنتون کې اوس هم د خویندو لپاره هغه څه چې مناسب و تر اوسه پورې نه دي سوي. هیله مند یم لا نور هم دې برخه کې کافي کار وشي. غږ کوم چې پوهان صاحب دې برخې ته لا نور هم توجه پکار ده، ځکه که موږ نجونې تعلیم یافته ولرو یوه کورنۍ مو د فقر نه خلاصېدلی شي، یوه کورنۍ مو د بدبختۍ نه خلاصېدلی شي. یو ماشوم په یوه ټولنه کې د وطن دوستۍ په حس باندې لویېدلی شي، هغه تربیه داسې اخیستلی شي چې سبا یوې ټولنې ته ستونزې نه، یوې ټولنې ته خیر ورسېږي. نو هیله مند یم چې دغې برخې ته کافي توجه وکړو او هیله مند یم چې دغه برخه په نظر کې ونیسو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهاند ډاکټر خلیل احمد بهسودوال وویل چې په هېواد کې له تېرو 10 کلونو راهیسې د تضمین کیفیت برخه کې کار کیږي چې دوی د پرله پسې کلونو هڅو په ترڅ کې وتوانېدل د لوړو زده کړو وزارت څخه د هېواد په کچه لوړې 9.5 نمرې ترلاسه کړي. نوموړي د یادې لاسته راوړنې په برخه کې د استادانو او پوهنتون ادارې کارکوونکو څخه مننه وکړه او ډاډ ورکړ چې د پوهنتون پرمختګ لپاره به لا ښې هڅې وکړي. د تضمین کیفیت پروسه په نړۍ کې تقریبا ډېر زیات تاریخچه لري. امریکا کې زما د معلوماتو له مخې تقریبا 123 کاله مخکې د تضمین کیفیت پروسه شروع شوی او په آسیا کې او په جاپان کې شروع شوی تقریبا 1 کاله مخکې د تضمین کیفیت پروسه شروع شوی. زموږ ګران هېواد کې 10 کاله یوازې 11 تاریخچه لري او ننګرهار پوهنتون په 1990 کال کې د تضمین کیفیت پروسې لپاره کاندید شو. د تضمین کیفیت پروسه 11 معیارات لري، 9 شاخصونه لري، 3 مرحلو کې دا ترسره کېږي. آخري مرحله کې پوهنتونونه چې ارزونه کېږي تقریبا 488 نمبرونه د 2 نمبرې محاسبه کېږي. خوشبختانه ننګرهار پوهنتون اول او دوهم پړاوونه په ډېر ښه شکل سره مخکې طی کړی و او درېیمې مرحلې ته چې کله کاندید شوی د اقرب په 12مه نېټه کې د لوړو زده کړو د وزارت د بهرنیو ارزونکو ټیم ننګرهار پوهنتون ته تشریف راوړو او تقریبا 12 ورځې دلته موجود وو. 488 نمبرونه د دوی محاسبه شروع شو. ننګرهار پوهنتون د 488 نمبرو څخه 428 نمبرې اخیستې. د ننګرهار مالیې او اداري مرستیال پوهنوال ببرک میخیل د جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ننګرهار پوهنتون محصلانو چارو مرستیال پوهندوی سید اکرم هاشمي، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او د ننګرهار د علمي چارو مرستیال پوهندوی ډاکټر محمد حامد کډوال د لوړو زده کړو وزارت پیغامونه ولوستل چې پکې د مبارکۍ ترڅنګ د پوهنتون سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړل شوی و. د ننګرهار پوهنتون د هغې سترې بریا له امله مبارکي وایم چې د هېواد په کچه د تضمین کیفیت او اکاډمیک اعتبار سند ترلاسه کړ. ډېر مو مبارک شه. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ننګرهار پوهنتون د هر اړخیزې پراختیا لپاره به د لوړو زده کړو وزارت ته د هېواد په کچه د متوازن انکشاف اصل په نظر کې نیولو سره لازم سپارښتنې وکړم. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو عبدالرؤف شپون او نبی الله باز او د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال د دې پوهنتون د لاسته راوړنې ستاینه وکړه او په خپله برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار پوهنتون ته دغه ویاړ چې تاسو راوباخه دا ستاسو په مټ باندې ستاسو زحمتونه وو. دا زه د ننګرهاریانو مشرقیوالو او ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه چې په ننګرهار کې عملاً د 15 تر 18 ولایاتو پورې خلک دلته شتون کوي اوسېږي. نو په پوهنتون کې خو به لا ډېر وي. ټولو ته مبارکي وایم. به حیث یو ننګرهاري خوشحاله یم چې د نور ولایتو ته به حیث یو ننګرهاري سترګې مې جګې دي، فخر کوم، افتخار کوم په خپل ولایت باندې، په خپل د ننګرهار پوهنتون باندې. نو ډېر زیاته مننه اول دې دپاره. خپل وار د دغې بریا مبارکي د رئیس صاحب نه نیولې د ټولو پوهنځیو رئیس صاحبانو، د ډپارټمنټونو امیرینو او د پوهنتون ټولو استادانو ته وایم او په دې هیله او امید چې دغه بریا تاسې 15 کاله وروسته بیا هم وګټئ او ویلمنځئ.
په دې غونډه کې د ننګرهار والي او پوهنتون ادارې له لوري د پوهنتون رئیسانو او استادانو ته د ښو کړنو له امله تقدیرنامې هم ورکړل شوې.